جنرال خوشحال سادات جان اچکزي ته څومره خوندور جواب پیدا کړ. سادات وایي څوک چې د واخان نیولو خوبونه ګوري اوس بلوچستان له لاسه ورکوي. سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. په جمهوري نظام کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال جنرال خوشحال سادات د بلوڅ له لوري په بلوچستان کې د پاکستان د سمندري ځواکونو پر اډې د نن شپې خونړي او خپوونکي برید ته غبرګون ښودلی دی. ښاغلي سادات د دې برید په اړه په خپل ایکس ټولنیزه پاڼه لیکلي: څوک چې د واخان د نیولو خوبونه ګوري اوس بلوچستان له لاسه ورکوي. د جمهوري نظام د دغه پوځي چارواکي اشاره او ګوتڅنډنه ظاهراً د بلوچستان د اطلاعاتو پخواني وزیر جان اڅکزي هغو څرګندونو ته ده چې ویلي وو که پاکستان وغواړي د افغانستان واخان هم ولکه کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان پر هوایي ډګر او د پاکستان د سمندري ځواکونو اډې باندې له تېرو څو ساعتونو راهیسې د بلوڅو له لوري سخته جګړه روانه ده چې د لسګونو پاکستاني عسکرو هلاکت راپورونه ورکړل شوي دي. په دې وروستیو کې د بلوچستان مختلفو برخو کې بلوڅ بلتنپالو او د پاکستاني ځواکونو پر مراکزو ډله ییز او هدفمند بریدونه زیات کړي دي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.